د بلخ ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. بلخ کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه څه باندې 630 تنه مجاهدین له یوې نیمې میاشتې نظامي زده کړو وروسته فارغ شول، چې د فراغت په دې مراسمو کې د بلخ والي په ګډون ځینې دولتي ادارو مسؤلانو او دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د شمال زون د ساتنمنانو تعلیمي مرکز مرستیال ویل چې د پولیسو یا د اکاډمي څه باندې د 1000 تنو لپاره د روزنې ظرفیت لري، چې تر اوسه پورې په دې مرکز کې د 15 ولایتونو 8000 کسانو ته د نظامی زده کړو زمینه برابر کړي. در 5 ولایت چقدر خدمت را که اکادمی پلیس بلخ ارائه کرده به ملت خود، مرکز تعلیمی بلخ ظرفیت 1500 محصل را دارد. د بلخ ولایت والي د امنیت په ټینګښت کې د خلکو رول مهم یاد کړ. هغه وویل د هرې ورځې په تیریدو سره د اسلامي امارت مجاهدین مسلکي کېدو خواته روان دي، ترڅو د اسلامي ارزښتونو پراختیا لپاره هڅې او کار وکړي. شما باید کوشش بکنین چیزهایی را که آموختین آنها را باید در عمل نشان بدهین. شما باید نشان بدین که در اینجا چیزی را آموختین، چی در چکپین باشه، چی در تلاشی باشه، چی در کمربند باشه، هر چیزی که هست او چیز را باید شما در عمل ثابت بکنین. د بلخ ولایت د مدني دیوان محکمې رئیس د فارغو کسانو په مسؤلیت او په ټولنه کې د اسلامي قوانینو په تطبیق خبرې وکړې. مجاهد رباط د مجاهد په سنگر کې وظیفه، د مجاهد پیره، د مجاهد گزمه، د مجاهد چکپین، دا تر نور ورځو د یو ورځ تر 1000 ورځو غوره ده. که څه هم یو سړی عبادات کوي، روژې نیسي، قیام اللیل کوي، تر دې ټولو بهتره ده. د مراسمو په پای کې فارغو کسانو یو لړ نظامی تمرینات ترسره کړل، چې د مسؤلینو او ګډونوالو لخوا وستایل شول. د بلخ ولایت والي ستونزو ته د رسیدو په موخه د مزار شریف ښار دویمې ناحیې اوسیدونکو سره وکتل او هغوی سره یې دولتي ادارو په کمزورو او پیاوړو ټکو خبرې اترې وکړې. د بلخ ولایت والي مولوي قدرت الله ابو حمزه په دې ولایت کې د اسلامي امارت د مسؤلینو د فعالیت په اړه توضیحات وړاندې کړ او ویل چې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره په هیواد کې ګډوډۍ او ظلم ته د پای ټکی کېښودل شوی او خلک د اسلامي نظام او د امنیت په سیوري کې ژوند کوي. هدف مجلس امروزی ما شما یکی دیدن و ملاقات شما بوده. در دوم قدم رسیدن با مشکلاتی اگر خدا نخواسته در ساحه و منطقه شما کدام مشکلاتی از قبیل امنیتی باشه، از قبیل کارهای شاروالی باشه، اگر از دیگر قبیل کدام مشکلاتی باشه تا بتوانیم ما شما با مشکلات یکدیگر رسیدگی بکنیم. د بلخ ولایت د استخباراتو رئیس قاری عبدالظاهر په دغه ولایت کې د بشپړ امنیت ټینګښت په اړه خبرې وکړې او د امنیت په ټینګښت کې د خلکو له همکارۍ څخه مننه وکړه. نو دشمن وقت نتیم ما و شما آل دشمن میخواه که از بعض مردم ما و شما ما یه الفاظ استعمال نمی کنیم که جاهل خو نافهم هستن، اونها اغراض شخصی دارن، اونها اینمی نظام که امنیت است. مردم افغانستان سای اسایش را، نفس اسایش را تنفس کردگی است. اینا نمیخواه که بعضی مردم دمی اسایش باشه. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر مولوي عبدالحی عابد په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له خلکو یې وغوښتل چې د جنایي جرمونو د مخنیوي په موخه له امنیتي ځواکونو سره جدي همکاري وکړي. اطمینان کامل در آینده برای مردم ما باشد که انشاءالله به نصرت الله متعال اما قسمی که مجاهدین به خاطر کسب رضای الله و ادای مسئولیت
و به خاطر دور شدن ظلم و فتنه و جرم و جنایت در این شهر به نزد مسئولین و به نزد الله و به نزد مردم خود مکلف است. پورا توان به مردم خود اطمینان میتیم که با خاطر اطمینان در بلخ زندگی بکنند. له بلې خوا د مزار شریف کاروال د خپل کاري فعالیتونو د بیانولو ترڅنګ په راتلونکي کې د زیربنایي پروژو د پیلولو په اړه توضیحات وړاندې کړ او همدارنګه د خلکو د ښاري ستونزو د حل په برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. خدماتی که تا به امروز کردیم خداوند قبول کنه و خدا کنه که به نظر شما به فکر شما قابل و قبول باشه. نمونه شهروالی یکی الحمدلله اینمی سرک است. این شما میبینین روزی که ما آمدیم می سرک چی رقم بود، الحمدلله حالی که میبینین نی سرک چی رقم است. شاید با کمک جناب والی صاحب که امروز روز افتتاح کردیم این یک نمونهش است. نمونه دیگهش الحمدلله که چیز غلاندازی بوده، سرک سازی بوده، پلچک جور کردن بوده در کل شهر. شاید شما شاهد حال بوده باشین که دیدین. محمد ابراهیم د دویمې ناحیې اوسیدونکو په استازیتوب خبرې وکړې او همداشان د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي مسؤلینو سره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. ویلو وړ ده چې دا ډول ناستې به د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا د ښار په ټولو سیمو کې ترسره کیږي. په مزار شریف کې پولیسکاران وایي د اسلامي امارت په راتګ سره کاروبار ښه شوی چې د کاروبار د غوړېدا لامل په سیمه کې د امنیت ټینګښت یادوي. کلونه کیږي چې احمد پواد په مزار شریف ښار کې د خپل پلار څخه پاتې شوی دا کسب تعقیب کړی. وایي د امنیت ښه والی د کاروبار د ودې لامل شوی. کاروبار شکر است که مقصد میگذرد، امنیت هست، کاروبار در فعلا خوب است، کاروبار طور خورده، کاروبار امروزات بدل در از پیش کده خوبتر است از سال پیش کده. فعلا خوب است، کاروبار ما خوب پیش میره. د دې هنر دوه تنه کسبګر وایي د اسلامي امارت د هڅو په پایله کې اوس په ټول هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی او دوی شپه او ورځ له ویرې پرته خپل کارونه پر مخ وړي. در اثر بدر آرامی کشور بسیار از خوب شده که امنیتش خوب است. هر جای رفتن میتونیم، شب و روز میتونیم گشتن، به خاطر از یک ذره قیمتی است. گفتنی ما اینمی است که بیاین اینمی یک لقمه نان که داریم که خود نصف میکنیم، اینمی کار میکنیم، در وطن خود خدمت میکنیم. هیچ حاجت به ملکای بیگانه در بدر شدن نیست. که څه هم دغه کسبګر د امنیت د تامین څخه خوښ دي خو د خامو موادو لوړ نرخونو څخه شکایت کوي. دوی د اسلامي امارت څخه غواړي چې په دې برخه کې ورته جدي پاملرنه وکړي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.